بسم الله الرحمن الرحیم. د جیم آنلاین زده کړو اکیډمۍ درنو زده کوونکو ستړي مه شئ. درنو زده کوونکو موږ او تاسې د انګلیسي ژبې برنامه پیل کړې ده چې دغه برنامه کې موږ نن د محاورې سیکشن ته رسېدلي یو. نو د هر څه دمخه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. د محاورې سیکشن ده یا د محاورې برخه ده. محاورې برخه کې موږ او تاسې جملې په ویر سره لرو. جملې په ویر. ویر معنا چیرته. ویر معنا چیرته. راځئ درنو زده کوونکو موږ جملې پیل کوو. دا جملې به تاسې ځان سره ولیکئ او تر څنګ به یې در سره بیا د واتساپ ګروپ کې موږ ته ولېږئ. ویر چیرته. لومړی جمله ده زده کوونکو هغه دا ده چې where are you from. where are you from. تاسې له کوم ځای څخه یاست. تاسې له کوم ځای څخه یاست یا د کوم ځای اوسیدونکي یاست. where are you from. تاسې د کوم ځای څخه یاست. ځواب به تاسې داسې ورکوئ چې I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم. زه د افغانستان څخه یم. Where do you live. چیرته اوسیږئ. Where do you live. چیرته اوسیږئ. تاسې چیرته اوسیږئ. که چا نه پوښتنه کوئ چې تاسې چیرته اوسیږئ ورته به وایئ چې Where do you live. تاسې چیرته اوسیږئ. I live in جلال آباد. I live in جلال آباد. زه په جلال آباد کې اوسیږم. I live in جلال آباد. زه په جلال آباد کې اوسیږم. Where is your house located. ستاسې کور چیرته موقعیت لري. Where is your house located. ستاسې کور چیرته موقعیت لري. ځواب به داسې ورکوئ چې our house located in جلال آباد. زموږ کور په جلال آباد کې موقعیت لري. Our house located in جلال آباد. زموږ کور په جلال آباد کې موقعیت لري. د دې ترڅنګه Where do you study English. تاسې انګلیسي چیرته زده کوئ. Where do you study English. تاسې انګلیسي چیرته زده کوئ. I study English in Jim Online Academy. زه په جیم آنلاین اکیډمۍ کې انګلیسي زده کوم. I study English in Jim Online Academy. زه په جیم آنلاین اکیډمۍ کې انګلیسي زده کوم. Where are you now. ته اوس چیرته یې. کوم ملګري ته تاسې زنګ وهئ. Where are you now. ته اوس چیرته یې. I am in the class now. زه په ټولګي کې یم. I am in the class now. زه په ټولګي کې یم. Where have you been Baran. ته چیرته زیږېدلی. Where have you been Baran. ته چیرته زیږېدلی. I have been born in جلال آباد. ځواب به داسې ورکوئ I have been born in جلال آباد. زه په جلال آباد کې زیږېدلی یم. درنو زده کوونکو جملې به در سره ټولې په یادو یادوئ او تر څنګ به یې لیکئ او بیا به یې موږ ته د هومورک په شکل رالیږئ. بله جمله ده په ویر کې Where is the teacher. ښوونکی چیرته دی. Where is the teacher. ښوونکی چیرته دی. He is in the office. هغه په اداره کې دی. He is in the office. هغه په اداره کې دی. Where are the students. شاګردان چیرته دي. زده کوونکي چیرته دي. Where are the students. شاګردان چیرته دي. زده کوونکي چیرته دي. They are in the classroom. دوی په ټولګي کې دي. They are in the classroom. دوی په ټولګي کې دي. Where do you usually eat lunch. تاسې معمولا د غرمې ډوډۍ چیرته خورئ. Where do you usually eat lunch. تاسې معمولا د غرمې ډوډۍ چیرته خورئ. I usually eat lunch at home. زه معمولا د غرمې ډوډۍ په کور کې خورم. I usually eat lunch at home. زه معمولا د غرمې ډوډۍ په کور کې خورم. Where do you want to travel to. ته چیرته غواړې چې سفر وکړې. Where
Do you want to travel to? ته چیرته غواړې چې سفر وکړې؟ دا وایي I want to travel to India. زه غواړم هندوستان ته سفر وکړم. I want to travel to India. زه غواړم هندوستان ته سفر وکړم. Where were you yesterday? پرون چیرته وې؟ Where were you yesterday? پرون چیرته وې؟ I was at home. په کور کې وم. I was at home. په کور کې وم. Where will they visit you? دوی به له تا سره چیرته ملاقات وکړي؟ Where will they visit you? دوی به له تا سره چیرته ملاقات وکړي؟ They will visit me at the airport. دوی به له ما سره په هوایي میدان کې ملاقات وکړي. They will visit me at the airport. دوی به له ما سره په ایرپورټ کې یا هوایي میدان کې. Where has Islam emerged? اسلام له کوم ځای څخه خپور شو؟ Islam has emerged from Saudi Arabia. له اسلام چې دی د سعودي عربستان څخه خپور شو. درنو زده کوونکو دا به تاسې ځان سره ولیکئ او در سره به یاد کئ. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې چې کوم اگزام دی هغه به بیا د جملو څخه هیله ده چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا هم د نورو ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه. الله مو مل شه.